د هغې نه بس سوال دا دی وایي موږ چې کله فرض لمونځ وکړو او د هغې نه بعد بیا سنت کوو نو اکثر د عرب خلک راشي موږ پسې شاته ودرېږي او په دې اوږه راته لاس کېږدي او شاته ولاړې نو د دوی دا طریقه څنګه ده او آیا دوی له امامتي ورکولی شو موږ او که نه او بله دا چې موږ خو سنت کوو دوی فرض کوي الجواب بالله التوفیق دا خصوصا د پښتنو غټه مسله ده ځکه چې دوی چې بملا وټکول او شاته پسې ودرېدي نو بیا د زړه نه یو الله خبري او چې کله فتوو ته شي په ډیره کې ناسي نو دا ځمکه او اسمان یو کوي نه وه په کار دغه علماو له دغه علم دا پلانې عالم دا د حکومت ملا دی او دا پلانې داسې د پلانې ګمراه دی او دغه مرتد دی او دا کافر دی او دا وجلې په کار دی او چې لاس پې کېږدي چې زر به شاته ولاړ بیا د دې خولو د ګوره کوم چې به دره رماتي جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د دې سړي دا کار صحیح دی د عربي چې کوم کار کړی دی دا ښه صحیح کار یې کړی دی او ډېر ارسناک دی چې ما نه د جمع دا فضیلت ګډوډ نه شي نو دا ښه طریقه کړې ده خو دلته دوه مسلې زړه ته راځي هغه ده چې دا سړی خو امام نه و نیت چې د کله مانځه ته ودرېدو په زړه کې دا اراده و چې ځان لمونځ کو نو اوس دا نیت بدلېدی شي امامتۍ ته وړېدی شي دا په زړه کې سوال راځي دویم سوال دا چې خو سنت کوم دی فرض کوي نه دا څنګه دا دواړه مسلې به واضح کړو اولنۍ مسله چې یو سړی یوازې ولاړي او د هغې نه بیا د امامتۍ ته اوړي د مانځه په دوران کې دا کار جایز دی او په دې باندې ډېر دلیلونه دي صرف دلته یو دلیل پیش کوم یو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه وایي بیتو عند خالتي وایي ما د ترور په کور کې شپه کړې وه د ترور څوک ته میمونه رضی الله عنها د رسول صلی الله بیبي هلته ما شپه کړې وه فقام النبي صلی الله علیه وسلم یصلي من الليل رسول صلی پاسې د شپې تهجد یې کول نو رسول صلی مونږ شروع کړی فقمت نو زه پاڅېدم اصلي ما زه ورسره په خوا کې ودرېدم خو ده دا کار غلط وکړي چې د رسول صلی وسلم په کوم طرف ودرېد په ګس طرف ودرېد نو رسول صلی زه د غوږ نه ونیوم او د ښۍ طرف ته یې راواړوله اوس دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم چې د مانځه باندې ودرېدلو په زړه کې دا نه و چې زه امامتي کومه کوی په زړه کې نه هغه عبدالله بن عباس ولید او پروت دی ودرې وروسته هغه راپاڅېد د رسول سره شریک شو رسول صلی مننه نه کوي دې کار نه صرف دغه طریقې ورته وښوه چې د امام په ګس طرف مه ودرېږه ښۍ ته ودرېږه او که دواړه طرفونه ډکي نو بیا که ښۍ ته ودرېږه ګس ته ودرېږه کیسه حرج نشته دغه یو مسله شوه بلکې امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې په دې باندې باب یې ښودلی وی باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم وی باب په بیان د دې کې چې د امام نیت نه وي چې زه امامتي کوم او بیا څه خلک راشي او په هغه پسې شاته ودرېږي او دی ورله امامتي ورکړي بیا پکې دلیلونه راوړي چې دا کار جایز دی او یو بل دلیل پې یاد ساتئ چې زړه ښه مطمئن شي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته د انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې رسول وسلم به په روژه کې مونځ کوو فی رمضان فجئت فقمت الى جنبه نو زه راغلم د رسول سره ودرېدم چې هسې م رسول سره مونځ کې خو زه به ورسره هم ودرېږم وجاء رجل آخر بی بلغ او بلغ او څو کسان را جمع شو او پر رسول په شاته ودرېدو نو کله چې رسول ته پته ولګي چې خلک را پسې شاته ودرېدو نو به یې مونځ لنډ کو و د دین هم دا مسله ثابته شوه چې رسول چې دغه ځای کې ودرېدلی خو ځان له یې مونځ کو که نه په زړه کې خو دا نه و چې زه څه کومه امامتي کوم امام خو هغه په منځ کې شو په دې مسله ورسېدې او دویمه مسله چې دا سړی خو سنت کوي د شاته چې کوم ولاړی دی فرض کوي دا هم جایز دي نفل مونځ کول په هغه سړي پسې شاته چې هغه فرض کوي او فرض مونځ کول په هغه سړي پسې شاته چې هغه نفلي مونځ کوي دا دواړه جایز دي او دلیل په دې باندې دا دی د جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی چې معاذ بن جبل رضی الله عنه دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت دی معاذ بن جبل به د ماسخوتن د مونځ د رسول سره کوه او په خپل علاقه کې په خپل ځای کې هغه امام و د خپل جومات د رسول سره ماسخوتن مونځ کو بیا به هلته خپل جومات کې امامتي ورکوله نو دا دلته چې به مونځ کو د رسول سره دا به څه دا به فرض هلته چې به کوه به څه هغه به نفلي و نو یو پیر ورغی او هلته سورة البقره وي په منځه کې اکثر رسول ته شکایت وکړو
رسول زموږ ته نصیحت وکړو اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها وایي دا قسمه سورتونه وایه لنډ وایه خو دا ورته رسول صلی الله علیه وسلم چې معاذ دا کار دی غلط دی چې موږ سره فرض کې ولته څه کې بینه پل کې دا کار غلط و رسول صلی الله علیه وسلم دا نصیحت هم کړی وی چې دا طریقه دې څه ده دا غلطه ده مونځ نه کیږي خدای ورته ونه وي والله اعلم